السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو په سوات کې یو نوجوان حمید الله په ټیک ټاک کې د ځان مشهورولو لپاره خپل ځان ډیر بې دردۍ سره قتل کو. تاسو به داسې ډیرې ویډیوګانې اوریدلې وي او د حمید الله قاتل لا بېدرکه و. اوس د حمید الله قاتل نن پیدا شو او دغه خبرې واورئ چې هغه څه وایي. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که زموږ ویډیو خوښه شوه زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نورو معلوماتو دپاره بس زموږ ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. په سوات کې یو نوجوان حمید الله د ټیک ټاک مشهورولو دپاره خپل ځان ډیر بې دردۍ سره قتل کو. اوس د حمید الله قاتل پیدا شو او هغه قاتل وایي چې ما حمید الله له تمانچه نه ورکوله، ده ما نه زبردستۍ سره وایشته. ده ویل چې زه پې د ټیک ټاک ویډیو سازوم، زه به ډایرکټ پاریو ته ورسم، زه به ډیر مشهور شم. اوس هغه هلک وایي چې حمید الله له ما تمانچه نه ورکوله، ده ما نه زبردستۍ سره واغېسته او لاړو. دا قاتل وایي چې زما ذهن هغه ټیم کار ونه کو. ما ده ته دا ونه ویل چې دې کې کالتوس شته او که نشته. دې کې کالتوس و او ما ده ته ونه ویل چې دې کې کالتوس شته. دا وایي چې زما هغه ټیم ذهن کار ونه کو او حمید الله لاړو او اکشن دپاره بوډ ووهو او په سر باندې کېښودو او ځان یې ویشتو. ډیر بې دردۍ سره یې ځان قتل کو. اوس هغه قاتل وایي چې دې کې زما خو څه قصور نشته، ده ما نه تمانچه زبردستۍ سره واغېسته او بوډ یې پې ووهه او ځان یې ډیر بې دردۍ سره قتل کو. د حمید الله پلار اوس ډیر په سرو سترګو باندې ژاړي او وایي چې یا الله ماله صبر راکړي. حمید الله پلار ډیر صبر کوونکی دی. د حمید الله پلار هغه قاتل مات کو. حمید الله پلار له دې الله پاک صبر ورکړي. زموږ نننۍ ویډیو وه. تاسو دا ویډیو خوښ شي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ.